السلام علیکم د پښتو ډیجیټل مینوالو سلامونه او نیکی هیله ز ذکر الله يم تاسو سره د T20 ورلد کپ په حواله سره خبرې اترې کوو چې کم دغه ورلد کپ ته د سیمی فائنل مرحله ته داخل شوی دی او د افغانستان کم چې ټیم دی دغه مقابله سبا کیدونکو د ساوث افریقا سره دا وخت مونږ سره ایاز رضا سوق چې د سپورتس خبريال دی هغه مونږ سره موجود دی دا غوینه پښتنه کوو چې سمره یقین لري چې افغانستان چې کوم ټیم دی هغه به دغه لوبه کې بریالي شي ستړي مشه. السلام علیکم. السلام علیکم. ډیره مهرباني تاسو چینل کادي ورلد کپ کې موږ ګورو نو افغانستان ډیر غټو ټیمونو ته شکست ورکړی دی او تر دې چې استرالیا غوندي یو ټیم چې د ټول ډیر ورلد کپ په تاریخ موږ نظر واړو نو استرالیا ګټلې دی نو زه خو په دې باندې ډیر زیات خپکیږم په مختلفو چینلو هم دا خبره زه بار کوم چې یو خدا خبره سوګم کوي چې افغانستان اپسیټ شکست ورکړو دا یو پراپر ګټه کوي هغه ټیم په دې جوړه شوی دی چې هغه وزغټو ټیمونو خلاف لوبم کولای شي او هغه میچونه ګټلې هم شي ځکه چې د دنیا د ټولو نه خطرناک بالینګ اٹیک نن سبا د افغانستان سره مونږه د T20 پر رینکینګ باندې نظر واچو نو د افغانستان درې لوبغاړي په عالمي رینکینګ کې دي دا یو ډېر غټه خبره ده دا غوي سپین شو ډېر زیات مضبوطه و خو ځنې وینول حق چې کومه کارکردګي ده او کوم فاروقي هغه بالر دی په دغه ورلد کپ په ذاکر صاحب چې تر دې د په ورلد کپ کې د ټول نډيري وکټ اخستې دي تاسو قتل چې هغه د بنگلاديش خلاف د 115 رنونو دفاع وکړه نو مقصد مې خبره دا دی چې دا غوي بالینګ ډیر زبردست دی دا غوي فیلډینګ ډیر زیات زبردست دی دا غوي بیټینګ نو ډاوټ چې دا غوي اوپننګ کم سټاند ورکوي د بابر اعظم او د رضوان ریکارډ 13 ورځې غوي مات کړی دا غوي اوپننګ نو 100% کې څومره فیصد چانس دی چې افغانستان به دغه سیمی فائنل وګټي تاسو د تجربه مطابق؟ مونږه د ورلد کپ په تاریخ باندې نظر ذاکر صاحب واچو نو د افریقي ټیم په سیمی فائنل کې هغه ته یو خطاب ورکړی شوی دی جوکر هغه په سیمی فائنل کې خلو بنشي شي کولای خو د بد مرغه بزدا وایم چې صاحب لکه څنګه چې داغي لوکل چې کومه محکمه موسمیات ته داغوي د وینا مطابق سبا دواړه سیمی فائنل لوبيږي او په دواړو کې د باران پیشنګوئی شوی دا یو ډېر د خطرې خبره ده البته چې باران نکېږي نو ماته دا اندازه لګي چې د افغانستان کم پوزیشن دی هغه 80% دی ولې د افریقې 40% زکه خیمه چې د افریقي ټیم اکثر په غټو سیمی فائنل د چراو رسیږي د غخ پیو خيږي د افغانستان ټیم د استرالیا نه شکست ورکولو نه پس دغه پر لوغاړو کې ونوي جذبه راغلی دا کوم باران کې نو دا لګ د افغانستان ټیم لپاره به ټینشن جوړوي ځکه چې د ICC چې کوم فیصله راغلی دا د سیمی فائنل پاګلا نو کا باران کیږي او باران ټول ورځ وریږي نو بیا خو به د افریقي ټیم زی د یو سیمی فائنل نه او د بل نه به د انډیا ټیم زی ځکه چې دا غوړ ټیمونه په خپل ګروپونو کې پاول نمبرو نو فائنل به بیا د باران د وجې کده سیمی فائنل بیخین کیږي نو دا غا بیا په 29 تاریخ د فائنل میچ د انډیا او د افریقې ترمنځ وي نو الله دې چې افغانستان دغه وګټي ځکه چې افغانستان په اول ځل په تاریخ کې د ICC یو غټ ټورنمنت ته سیمی فائنل مرحله ته رسیدلې ده او موږ ټول پښتانه ورته دعا کوو چې الله تعالی دې وکړي چې افغانستان په دغه ورلد کپ کې سرخوروشي او فائنل پورې لاړ شي او فائنل هم وګټي. ډیره مننه جی. مهرباني شکریہ. از رضا چې تاسو سره خپل ایکسپرټي شامل کړه او هغه وی چې افغانستان ټیم چې کوم دغه نډیره تمه توقع کې دي چې هغه به دغه سیمی فائنل هم ګټي او ورسره فائنل ته بزان رسي او بیا به د فائنل په حواله سره هم دوی سره خبرې اترې کو د فائنل په حواله سره دغه نظر سره تر دغه خبرونه کې هم دومره بیا به ملاوي ګو ذاکر الله اجازه ورکړي په مخه د الله پامان.